ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه یو څو آیاتونه ستاسې مخته تلاوت شي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه د یو حدیث شریف یو څو جملې ستاسې مخته ذکر شولې. امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح مسلم شریف کې دغه حدیث شریف په روایت د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل کړی. عزیزانو، الله عز وجل په قرآن کریم کې یو دومره ښایسته اعلان کړی دی، یو دومره ښایسته تنبیه او خبرداری بیان کړی دی چې انسان ته په دغه تنبیه او خبر سره سکون او ډاډ او تسلی حاصلېږي. خبره ډیره ساده ده: من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله عز وجل فرمایي چا چې په دې دنیا کې زما د یاد څخه مخ واړوي. د ذکر تفسیر جلیل القدر مفسر علامہ اسماعیل ابن عبداللہ علامہ اسماعیل ابن عمر ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کی کوي چې ذکر چشته وي. د ذکر تفسیر په کتاب الله او په تعلیمات رسول صلی الله علیه وسلم سره کوي. یو شخص چې دنیا تراغي د الله عز وجل د کتاب څخه خدا نه خواسته مخ واړوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو سي مخ واړوي، ژوند زندگی د حیوانیت او درندیت او وحشت اختیار کړل. الله عز وجل فرمایي د داسې کسانو ژوند چې تاریخ به وي. من اعرض عن ذکری، چا چې مخ واړوي زما د یاد څخه، فإن له یقینا بشک دلره معیشتا ژوندستا غدنکا تریخ. غدنک غدات نون کاف د عربي لغت کتاب چې راواخلې الشده الضيق. ځن کې غدن په عربي ژبه کې سختی ته وایي. د چا چې ژوند د اسلام پر اصول نو برابر، د داسې شخص زندگی به ترخی. کفري ملکونه تاسې ویني، بېدینه انسانان تاسې لیدلي دي، فساق و فجار چې د الله عز وجل د دین څخه لیرې وي، دا د خودکشي معامله هلته ډېرې. ژوند یې تریخ سي، ټینشن یې زیات وي، د لاډ میکالي اصطلاح ده، ډپریشن یې زیات سي، ټینشن یې زیات سي، دماغ خرابه یې زیات سي، اخر ته ځان راوځړوي. با قاعده ځایونه ورته جوړ کړي دي چې تاسې هر ځای ځان مه وژنئ. که څوک ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، د ژوند صفازاب یې په دې کفري ملکو کې باقاعده ځایونه شته. څوک په پیچکاري وژني، څوک په زارو وژني، څوک ځان د پل سره راخطا کوي، څوک ځان د چھته راخطا کوي. دا خلک ولې ځان وژني؟ فإن له معیشة ضنکا. د الله عز وجل یاد چې چا پرېښوي، د داسې کسانو ژوند به تریخ وي. د ژوند تریخوالی څه شته وایي؟ د ژوند تریخوالی سوال پر کیږي چې موږ ډېر خلک لیدلي دي، دنیا لري، دولت لري، هر څه لري، لیکن بېدینه دي. کافران دي تاسې ویني چې نن سبا د نړۍ په سطح اقتصاد د دوی بها لري. د هغه رقم فساق و فجار انسانان ما او تا په اسلامي ټولنه کې وینو چې حلال او حرام نه پیژني، د سود کاروبار کوي، لیکن موږ وینو خوږ ژوند لري. بلډینګان دوی لري، تعمیران دوی لري، موټران دوی لري، اولادونه دوی لري، واسطې دوی لري، غورمي او چورمي دوی خوري. نو خو ته هلته تریخ ژوند دی. نو د معیشة ضنکا یو تفسیر دغه دی چې صحیح ده. دغه کسان به د دنیا اسباب هر څه لري، خو د دنیا د اسبابو سره سره د زړه سکون آرام به نه لري. په دې شوی شوی موټرانو یې مخه تاوځي، په دې شوی شوی بلډینګانو یې مخه تاوځي،
داسې خلک دننه قلبي سکون نه لري، امن نه لري، اطمینان نه لري. ډېر کم به واوري چې د غریب زوی خپلې ښځې ته 3 طلاقه ورکړي دي، ډېر کم به واوري. لیکن اکثره چې موږ ته دوسیې راځي د هغه کسانو راځي چې اسباب لري، دنیا لري، دولت لري، یو دم په جذباتو کې راځي. زوی پر ما په 3 طلاقو طلاق یې، زه خو پیسې لرم، بله به وکړم بله به وکړم. دا کومه زندګي سوه؟ د تېرې جمعې یوه مسله زه لرم، د تېرې جمعې چې یو کس راځي د ماښام د لمانځه څخه وروسته د بل ځای دی، تاسې نه پېژنئ، ما ته وایي ما ښځې د 3 طلاقه ورکړي دي او ما د ښځې عیده تېره کړې ده. اوس راغلی یم د کندهار اډې ته، د پلانکۍ ولسوالۍ څخه راغلی یم، د لیمې مسافرخانه کې ځای نیولی دی. غواړم چې یو کس ما ته پیدا سي، زما ښځه ما ته حلاله کړي. څونه زور به غواړي؟ استادان دلې ما راویستي دفتر ته، ما دی خو دغه وایي. دا څونه مشکلات دي. ژوند د زندګي چې د الله د کتاب د مسیره واوښتل، ژوند د زندګي چې د نبي کریم علیه السلام تر تعلیماتو تېر شول، فإن له معیشة ضنکا، بیا به مو ژوند تریخ وي. ښځه به دا خبره لحاظ کوي چې دا خاوند دی، دا پر ما حق لري. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نبی کریم علیہ السلام فرمایي که په دنیا کې د بنده سجده بنده ته روا وای، نو به په دې دین کې ښځې خاوند ته سجده کولی. ښځې هم کمزوري دي. ولې خاوند دغه ځای ته ودرېد ویشتا ته وایي پر ما په 3 طلاقو طلاق کوي؟ څه زغم خو وکړه نو، حوصله خو وکړه. ستا وظیفه څه شته؟ د ښځې وظیفه څونه لږ ده. جهاد مقدسه فریضه د ښځې د ذمې څخه ساقطه ده په عامو حالاتو کې. یو خو نفیر عام فرض عین معامله ده. وایي مرۍ به د بادار د بې اجازې وځي، مرۍ به د بادار څخه اجازه نه غواړي، ښځه به د خاوند اجازه نه. هغه خو نفیر عام دی، هغه فرض عین دی. د ښځې ذمهداري ډېره لږ ده. حدیث شریف کې راځي المرأة اذا صلت خمسها، ښځې چې په خپل کور کې 5 وخته لمونځ وکړي، وصامت شهرها، د روژې میاشت چې راله په کال کې د روژې میاشتې ونیولې، واطاعت بعلها، دغه د زندگی ملګری چې په کور کې ورسره دی، د خبره د شریعت په حدودو کې ومنل، دخلت الجنه، ښه د جنت